لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې امازون کاروبار هم لکه عادي کاروبارونه د ځان سره جګې او ټیټې لري. نو زما د اکاونټونو څخه یو اکاونټ بند شوی و. ښاغلي حنیف خان ورور څخه ډېره مننه چې وروسته زما د 3 میاشتو تلاشونو څخه زه ونه توانېدم چې فعال کړم، خو خوشبختانه پرون شپه ده راته فعال کړو. اصلا ستونزه چیرته وه؟ ستونزه زما د امازون پې اکاونټ کې وه. ما نوټیفیکیشن ترلاسه کړی و چې زه باید د ادرس ویریفیکیشن په خاطر یوټیلیټي بیل هغوی ته وړاندې کړم تر څو زما ادرس ویریفای شي. خو دا یوټیلیټي بیل چون زما ایل ایل سی په امریکا کې وه، ما نشوی کولی هغه بیل وړاندې کړم. نو حنیف خان ورور یو د سیم کارت په واسطه د دغه اپلیکیشن تاسو په سکرین کې ګورئ، دغه اپلیکیشن کې سیم کارت واخیستو او یو 2 جی بي انټرنیټ فعاله کړو د 6 یورو په مقابل کې، چې دې سره ما بیل ترلاسه کړو. هغه بیل مې چې امازون پې خدماتو څانګې ته واستوه، هغوی زما ادرس ویریفای کړو او خوشبختانه زما اکاونټ فعال شو. بله خبره دغه چې موږ د هغو ملګرو دپاره چې امازون اکاونټونه لري جدا ګروپ جوړ کړی دی. دوی کولی شي موږ سره په هغې ګروپ کې یو ځای شي. که هر وخت له کوم مشکلاتو سره مخ کېدل نو دوی کولی شي په ګروپ کې موږ د ملګرو څخه پوښتنه وکړي او یو د حل لاره ورته پیدا کړي.